په بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي علي رضی الله عنه وایي قال كنت اذا سالت رسول الله صلی الله علیه وسلم اعطاني ما چې بکله هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شي خواستو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم زنه جواب ولوم راکوي واذا سكت ابتدأني چې کله به ما غږ نه وکړي چوپ به وم غنیمتونه به راکله نور شیان به رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صحابه کرام نازوله باندې چې ما به غږ نه وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم به په خپله په ما باندې ما شروع کوله ما ته به هغه شی راکوي د حدیث شریف روایت ترمذی کړی الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته په دې حدیثو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته مینه محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام را نصیب کړي او الله جل جلاله دې خصوصا د خلفای راشدین مهدیین د دې محبت الله جل جلاله زموږ او تاسو په زړه کې واچي الله دې موږ او تاسو له بې دینۍ او له ګمراهۍ د دنیا او د آخرت وساتي